خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. محترم طلاب ورونو لك مصنف رحمه الله دا وعده کړې و چې مخکې کوم باب چې ذکر ک چې باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، د تفسير حقیقت د غي وضاحت دا خبره کړې و چې دا رستنی بابونه دا د دې عنوان وضاحت کوي چې د توحید حقیقت څه ته وایي. نو موږ دا خبره ذکر کړې و چې مصنف رحمه الله رستو چې کوم بابونه ذکر کوي هغه دوه قسمه بابونه دي، دوه قسمه مسائل راوړي. اول هغه قسم دی چې د هغې د وجې نه توحید بالکل د منځه ځي، هغه مسائل دي چې تنافي التوحید، چې هغه د توحید د رب العالمین د توحید منافي وي او د هغې په ارتکاب سره انسان د اسلامي ملت نه خارجيږي، والعیاذ بالله په کفر شرک کې داخلي. دویم قسم هغه ابواب دي، هغه مسائل دي چې مصنف راوړي چې هغه د توحید د اصل منافي نه دي، خو هغه د توحید د کمال منافي دي. ما ينافي کمال التوحید، د رب العالمین د توحید د کمال منافي دي. څوک چې د هغې ارتکاب وکړي نو د هغې په وجه باندې انسان خود اسلامی ملت نه خارجيږي، خو دومره ده چې توحیدی ناقص کیږي، ایمانی کمیږي. نو اوس دا اول باب چې مصنف راوړه چې باب من الشرک، دا باب ده په بیان د دې کې چې لبس الحلقه کړیا چول د لاسونو ته، والخيط یا تارونه چول غاړو ته او لاسونو ته، ونحوهما یا د دې په شان نور څیزونه. لکه تاسو به لیدلي وي چې څوک په دې دروازو باندې میخونه ټکوي، وایي بیا مړي ډېر نه کېږي، یا چې کوم مړی کېږي د هغې نه وروسته میخ ټکوي. یا به تاسو لیدلي وي دوکانونو ته تعویزونه را زړندوي، یا به تاسو لیدلي وي چې ګاړو ته سپلۍ وغیره تورې کپړې وغیره دا شی نه اچوي. نو دا شرک دی. لرفع البلاء دا کارونه څوک د څه دپاره کوي؟ د دې دپاره کوي چې په دې باندې مصیبت هغه لرې کېږي چې کله مصیبت راغلی، او دفعه یا دې دپاره دا کړی اچوي، غاړو ته تعویزونه اچوي، تارونه اچوي، چې دا عقیده لري چې په دا کله څوک واچوي نو بیا په دې باندې مصیبت نه راځي. مثلا څوک چې ګاډي ته توره کلوشه غوندې واچوي نو بیا اکسیډنټ نه کوي، دا عقیده چې څوک ولري دا شرک دی. اوس راځو دې خبرې ته چې آیا دا لبس الحلقه یا د تارونو اچول غاړو ته دا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی؟
په دې کې د علما کرامو تحقیق دا دی که چېرته څوک غاړې ته تار واچي یا لاس ته کړۍ واچي یا تار واچي او دا عقیده ولري چې دا کړۍ او دا تار دا بذاتها په خپله زمانه مصیبتونه دفع کوي او په ما چې کوم مصیبتونه راغلي دي هغه لرې کوي نو بلا شکه دا شرک اکبر دی او د دې عقیدې ساتونکی چې دی هغه د ملت اسلامي نه خارج دی د هغې وجه دا ده چې مصیبت لرې کول یا مصیبت دفع کول دا صرف د رب العالمین په واک کې دي د هغه په اختیار کې دي او مخلوق هیڅ شر نشي دفع کولی کله چې الله اراده وکړي او مخلوق هیڅ خیر نشي درکولی کله چې رب العالمین د خیر نه کولو اراده یو انسان ته وکړي نو گویا کې دغه تار دغه کړۍ دا د رب العالمین سره شریکه کړله او که چېرته دا عقیده ولري تاسو به لیدلي وي بعضې انسانان چې هغه ظالمان د قبرونو نه تارونه د قبرونو د شناختو نه تارونه چاپیر کی او بیا په خپل غاړه کې واچي یا په لاسونو کې واچي او دا عقیده لري چې دا تار چې دغه د بابا د شناختې نه ما تاو که او بیا مې په غړۍ کې واچو یا مې په لاس کې واچو نو ما باندې بیا تبه نه راځي دا کفر دی دا شرک دی او شرک اکبر دی چې څوک دا عقیده وساتي چې دغه تار دغه قبر خپله زمانه دا تبې دفع کوي دا مرض دفع کوي تاسو به لیدلي وي دا د باباګان مختلف دي د بادو بابا دی د تبې ذموار دی مشکل کشا دی دا قسم عقیدې محترم ورونو په خپل ځان باندې رحم کول پکار دي او د دې قسم عقیدې نه ځان ساتل پکار دي چې څوک مبتلا وي پکې رب العالمین ته توبت نه او استغفار کول پکار دي ځکه چې دا کفر دی د دې د وجې نه انسان د اسلامي ملت نه خارجيږي اگر که هر څومره نیک اعمال کوي صالح اعمال کوي نو دا خو شرک اکبر شه او په دې باندې انسان د اسلامي ملت نه خارجيږي که چېرته دا عقیده ولري چې دا تار چې زه غاړې ته اچوم یا دا کړۍ لاس ته اچوم دا په خپله هیڅ خیر نشي راکولی ما ته او نه څه مصیبت زمانه دفع کولی شي خو دومره ده چې دا سبب دی د دې په وجه باندې الله پاک مانه ضرر لري کوي او د دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی زمانه مصیبت لري کوي دا فقط اسباب دي نو د دې حکم دا دی چې دا شرک اکبر نه دی خو ډیره لویه ګناه ده او اسلامي شریعت د دې نه ډیره سخته منع کوي ځکه زما محترم ورونو چې اسباب په درې قسمه دي یو هغه اسباب دي چې اسباب شرعیه دي په شرع کې د هغې ثبوت شوی وي لکه د قرآن کریم دم په چا باندې په دې باندې سړی علاج ورته ملاویږي یا هغه اسباب دي چې اسباب کونیه دي لکه اوبو باندې سړی تنده ماتیږي او په ډوډۍ باندې انسان مړیږي نو دا اسباب کونی دي ان شاء الله نور درس به بل درس کې کامل کو والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد